طالبان وایي په بدخشان کې مو 8 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبان سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په کوهستاني ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دې ولایت د طالبان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاري معاذ الدین پرون د اپریل په 11مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستاني ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار تر هغه وروسته وژل شوي چې پټنځای وموندل شو او طالبان امنیتي ځواکونو پرې برید وکړ. د خبرپاڼې له مخې په دغه عملیاتو کې چې په دې ولایت کې د طالبان امنیتي قماندانۍ او د هوایي قواو قماندان ګډون کړی و. د یو مخالف وسلوال د نیول کېدو ترڅنګ 2 میله سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي دي. د طالبان دغه سیمهیز چارواکي د طالبان لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې د اوښتو یا دا چې د وژل شوي وسلوال مخالفین څوک دي په اړه څه نه دي ویلي، ولې خو وسلوال مخالفین یې باغیان او مقاومتیان یاد کړي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.